د کهانۍ شروعات د یو ځنګل نه کیږي، چرته چې په اسمان کې بریښونه کیږي. اچانک یو سړی د ځنګل په منځ کې راپاسي، دا ډیر زخمی او په دې باندې سر ګرځي. دې ته سوچ راشي چې د دې گاړی اوړي. د دې دا خیال چې کېدای شي دا زما وهمي، خو په دې کې دا شاته یو گاړی ویني، نو دې ته احساس وشي چې دا هر څه رښتیا دي. دې ته هیڅ هم یاد نه چې دا دلته څنګه راورسېدو. بغیر څه د سوچه دا په دې لاره روان شي. په لاره کې دا یو گاړی ویني، نو د مدد دپاره ورته لاس ووایي، خو اچانک دا گاړی ګډوډ شي او سیټ ته ودرېږي. خو چې دا نږدې ورغلی او ویې کتل، نو په گاړي کې دننه جینۍ مړه شوي، د دې سترګې بالکل سپینې شوي لکه چې د یوې بیمارۍ نه مړی. نو دا د جینۍ موبایل راواخلي او پولیس ته فون وکړي. پولیس والا د دې نه د نوم او د لوکیشن په باره کې تپوس وکړي. نو په دغه ټیم کې دې ته احساس وشي چې دې ته د خپل ځان په باره کې هیڅ هم نه دي معلوم. دې ته د دې پورې پته نه وه چې په دې دنیا کې د دې څوک شتیم دی او که نه. نو دا فون کټ کړي او د جیب نه بټوه راواخلي. دا چې خپل ډرایوینګ لایسنس وګوري، نو په دې کې د دې نوم هم نه وي. په دې باندې دا نور هم پریشانه شي. خو دا سوچ کوي په دغه ټیم کې یو مړ کارغه په دې ګاډي باندې راولویږي. د دې سترګې هم د ښځې په شانته کې سپینې شوي. د دې نه پس دا سړی په منډه باندې یو کلي ته وتښتي. نو دا یو هوټل ته ورسي، خو هلته هم ټول خلک مړه شوي. د دې وجې نه دا ډیر زیات ویریږي. د دې دا خیال و چې ګنې ډیر خطرناک وایرس راغلی دی، د کم په وجه باندې چې صرف انسان نه بلکې مرغۍ هم مري. څنګه چې دا بار ته راوځي، نو دا د ټرک ډرایور هم مړ ویني. په دې کې دا جل پوزې پټې کړي او د ښار نقشه وګوري. دا خپل ډرایوینګ لایسنس وګوري او په دې کې چې کومه پته وي، نو د هغه طرف ته روان شي. لږ وخت پس دا یو کور ته ورسي کوم چې د دې دا دروازه وټکوي، خو څوک ولا جواب ورنکړي. نو دا ډایرکټ دننه لاړ شي. دا د ټلیفون په میسج کې خپل اواز واوري، نو دې ته پته ولګي چې دا زما کور دی. د اواز نه دې ته دا هم پته ولګي چې د دې نوم لیم دی. کم خلک چې دې مړه لیدلي وو، د هغو خبرونه په ټي وي باندې ښکارېدل. د ساینسدانانو دا وینا وه چې دا یو ډیر خطرناک وایرس دی، او خلکو ته دا وینا وه چې ټول په کورونو کې کینئ او د کور نه بار ته مه وځئ. لیم په بار پټي کې یو زمیندار ویني، نو دا ورته د کور د تلو دپاره اشاره وکړي. خو دا زمیندار په اشاره باندې پوهه نه شي او د دې طرف ته رارواني. خو چې د لیم خواته نږدې شي، نو د دې هم سترګې سپینې شي او راولویږي او په دغه ځي مړ شي. دا چې خبرونه واوري، نو دې ته پته ولګي چې ټول مړي زما خوا او شاته کیږي. دا سوچ کوي چې دا خو وایرس نشي کېدی. هر مړی د دې خوا او شاته شوی. په دې کې بار دا د یو کارغه اواز واوري، خو چې څنګه مخې ته ورشي، نو دا هم دغه نورو په شان مړ شي او سترګې سپینې شي. نو دا شکي شي او دا سوچ کوي چې د ټولو مړو ذمہوار خو به زه نه یم، ولې چې هر څوک د دې خوا ته راشي نو هغه مړه کیږي. دې نور څه معلومول نه غوښتل، ولې چې په دې کې به نور خلک هم مړه کېدل. لاول دې سوچ کوو چې پولیس والا ته ټوله صحیح خبره وکم، خو بیا یې سوچ کوو چې پولیس والا به یقین نه کوي، او کو یقین یې وم کو، نو په ما به څومره ناشنا ناشنا ایکسپریمنټ کوي. په اخره کې دا خپل ځان د خوراک سکاک سره په ګیراج کې بند کړي. د ماښام نه پولیس په دې پسې د دې کور ته راشي، ولې چې دیو ته د دې گاړی په ځنګل کې میلاو شوی و. خو لیم د دیو نه وتښتي او ډیر لرې پټ شي. یو افسر یې ګوري، خو په دې کې یو څو مرغۍ مړې شي او د دې مخې ته راولویږي. نو د دې دا خیال چې وایرس دوباره خورېږي. د دې وجې نه دیو د دې ځینه وځي. د شپې نه لیم د یو بل گاړي د اوښتو خوب ویني، خو چې دا راپاڅي او وګوري، او چې وګوري نو یوه جینۍ د دې د ګیراج خواته ګرځي. لیم ورته ډېره زاري وکړي چې زما خواله مه راځه، خو هغه را روانه وي. خو چې دا څنګه دروازه کولاو کړي، نو حیرانه شي، ولې چې دا جینۍ اوس هم ژوندۍ وي. دا جینۍ د یو هسپتال نه راغلي او د خپل ځان په باره کې ورته هیڅ هم پته نه وي. خو ډاکټرانو ورته ویلي چې په تا باندې گاړی اوښتی، او هغه گاړی چې د چا په نوم دی، د هغه نوم لیم دی. د دې وجې نه دا دلته د لیم خواله راغلي چې د دې په باره کې څه معلومات ورکړي. په دې کې یو پیشو د لیم خواته راشي، خو دا هم مړ نشي. نو د لیم دا خیالي چې کېدای شي چې دا مرګونه زما د وجې نه کیږي. دا جین ته خپله قصه ونه کړي. د دې نه پس دی دواړه کور ته دننه شي. دا دواړه هر څه وګوري، د دې دپاره چې دی دواړه خو به یو ځای نه اوسي. خو په المارۍ کې صرف د لیم کپړې پرتې. په دې کې لیم د دې سوری ویني. نو دې ته یاد شي چې د اکسیډنټ په ورځ باندې دی دواړه په دغه ګاډي کې وو. دا یوه نقشه راواخلي، په کوم ځای کې چې ګاډی اوښتی د هغه خواته یو پول هم وي. نو دی دغه ځای ته د تللو فیصله وکړه چې پته ولګي. په سبا له دی دواړه پول ته ورسي، خو دیو ته هیڅ هم یاد نه وي. په دې کې د جینۍ ته یاد راشي چې دا په پول باندې ولاړه وه او د دې په لاس کې یو خالي کاغذ و. نو دی دا کاغذ اوبو ته ګزار کو، او لیم هم په دغه وخت کې د دې سره و. خو اوس هم ورته پته نه وه چې دا هر څه څنګه شوي. دیو سوچ کوو چې د اکسیډنټ ځای ته لاړ شو، نو کېدای شي چې نور هم راته څه یاد شي. د اکسیډنټ په ځای باندې یو تور سرکل جوړ و چې دا ویني. نو دیو ته د دغه شپې نور شیزونه هم یاد شي. لیم حساب ولګی چې
چې دا توره کومه دایره ده په دومره فاصله کې څوک رانږدې شي نو هغه مري. دا جین ته ټوله خبره وکي دا چې دا هر څه واوري نو ډیره زیاته ویریږي او د ځان د بچ کولو دپاره دا منډه کي. خو لیم هم په دې پسې شاته ورمنډه کي. په دې کې یو گاډی د دې خواله راشي. په دې کې یو پولیس افیسر دا د لیم وپیژني ولې چې د دې گاډی په ځنګل کې میلاو شوی. په دغه وخت کې جین د دې نه لرې لاړه شي خو چې دا لږه ډیره لرې شي نو اچانک پولیس والا راولویږي او مړه شي. نو دې ته پته ولګي کو چېرته دا جین د دې لیم خواته نو هیڅ نقصان هم نه کیږي او چې څنګه ته دا لرې شي نو د دې خواته چې څوک هم راځي هغه به مري. جین ته د دې په خبره باندې یقین نه راځي نو لیم یې د یوې بزې خواته راولي. لیم ورته وایي چې په مزه مزه زما نه لرې شه خو چې څنګه دا لرې شي نو په دغه ټیم کې به زه مړه شي. وس جین ته هم پته ولګي چې د لیم خبره صحیح ده. د دې نه پس دوی دواړه یو هسپتال ته ورشي چې د ایم آر آی سکین وکړي. دیو دا معلومول غوښتل چې دا مرګونه ولې کیږي. په دې ټیم کې دوی همیشه د یو بل خواته اوسي چې هسې نه چې ډاکټران مړه شي خو د دیو ریپورټس چې کله راشي هغه بالکل نارملي. په دې کې دیو د لیم نوم په خبرونو باندې واوري. پولیس والاو ته د یو پولیس او د زمیندار لاش دغلته میلاو شي. د دې وجې نه په لیم باندې شک کوي. لیم او جین ته پته وه کو دوی ونیولی شو نو نور خلک به هم مري. نو دیو د دې ځینه د وتلې فیصله وکړي خو چې څنګه دیو د دې ځینه ځي نو پولیس والا د مخکې نه دلته راغلي. دوی دواړه په تیزۍ باندې د لیب طرف ته منډه کړي. لیم خو دننه لاړ شي خو د جین نظر په یو ورک شوي انسان په پوسټر باندې ولګي. په دې کې دې ته یاد راشي چې په پل باندې دې کم کاغذ په لاس کې نیولی و نو هغه په اصل کې خالی نه وي. په دې باندې د یو ورک شوي انسان تصویر کومه چې هغه په خپله وي. دلته لیم او جین بیل شي چې څنګه لیب کولاو شي نو لیم ټولو ته ووایي چې په منډه د دې ځینه وتښتئ. ټول هم دغسې وکړي او جین هم په دغه ټیم کې راورسي. د خوش قسمتۍ خبره دای چې دا ځل څوک مړه نشي. د دې نه پس دیو د دې ځینه وځي او په یو خوشي ځای کې ودرېږي او شپه دلته تیره کړي. د غلط خوب په وجه باندې یو ځل بیا د لیم خوب مات شي. لږ وخت پس جین په ریډیو باندې نیوز واوري. پولیس ته پته لګېدلي چې جین هم د لیم سره ده او د جین خاوند دا ریکویسټ کوو چې جین دې واپس کور ته راشي. خو جین حیرانه وي چې دې ته پته هم نشته چې د دې واده شوی دی. دوی دواړه د جین خاوند د سیم خوا ته ورسي د دې دپاره چې دیو ته پته ولګي. لاول خو د دې په دې دواړو باندې یقین نه وي خو چې لیم لږې مرغۍ مړې کړي نو سیم ته پته ولګي. دوی درې واړه د دغه دفتر ته لاړ شي او پټ شي. دلته لیم ته د یوې ورکې شوې جینۍ تصویر میلاو شي. په دې باندې د جین تصویر خو نوم پې د بلې جینۍ. نو سیم ورته ووایي چې د جین اصلي نوم روز دی او دا تصویر د دې د جوړه خور لیلی دی کومه چې څو ورځې مخکې ورکه شوې ده او د دغه نه پس کله هم واپس نه ده راغلې. د دې د ورکېدو نه پس جین هم ډپرس شوي. په دې کهانۍ باندې جین ته نور هم ډیر څه یاد شي. دې ته یاد شو چې د دې امید ختم شوی او چې خور به مې پیدا شي. د دې وجې نه دې خودکشي کوله خو په دغه ټیم کې لیم دا بچ کی. دوی دواړه په ګاډي کې رواني. په دې کې د دیو اکسیډنټ شوی. دی په غوسه کې پولیس والا ته ټلیفون کړی خو وروسته پې ډیره خفه وي. پولیس چې څنګه راشي نو لیم او جین ځان له ځان لکي. په دې وجه باندې ټول پولیس والا او په سړک باندې چې څومره خلک ټول مړه شي. سیم چې دا هر څه ویني نو ډیر زیات ویریږي او دا لیم او جین ته وایي چې د دې ځینه لرې لاړ شئ. دا به څه واده وکړي چې دا به دلته هر څه برابر کړي. اوس لیم ته هم پته ولګي چې دیو د اکسیډنټ نه مخکې چرته تلل. دوی دواړه یو ګیس سټیشن کې ودرېږي نو دلته دوی په ټي وي باندې ویني چې په هغه شپه باندې په کومه شپه چې د دیو اکسیډنټ شوی د اسمان نه یوه بجلي اګزیکټ په هغه ځای راولیدلي په کوم ځای چې د دیو اکسیډنټ شوی. نو دوی سوچ وکړي چې دا په دې بجلۍ کې څه پاور و. د دې د وجې نه زموږ دا وجودونه داسې شو. د دې نه پس دوی دواړه د لیم یو کیبن ته ورشي کوم چې د ندی خواته یي. لیم ورته وایي چې د دې کیبن لرې لرې پورې څوک نشته. د دې وجې نه چې څوک مړه شي د چا د مرګ نه دلته یوازې اوسېدل ښه دي. لیم ندی ته ورشي او په یو کښتۍ کې کیني. بل طرف ته د جینۍ په لاس باندې یوه ډایري ولګي. په دې کې د څو ورک شوو جینکو تصویرانو او د دیو د نومونو سره سره د دیو ټول ډیټیل پکې وو. جین چې ولیدل چې په اخیرنۍ پاڼه باندې د دې د خور د لیلی تصویر او په بله پاڼه باندې د دې نوم نو دې ته پته ولګي چې لیم په اصل کې یو قاتل و کوم چې به جینکۍ تختولې او وجلې به. لیم ته هم په دې کښتۍ کې خپل تیر شوی ژوند یاد شي. دې ته پته ولګي چې څنګه به دې جینکۍ وجلې. دې ته دا هم پته ولګي چې څنګه دې د جین خور لیلی وجلې او د اوبو ته غورځولي. دې د جین سره هم دغسې کول. په دغه شپه دیو دغه ځای ته تلل نو جین ته پته ولګي چې لیم دا بېهوشه کولو والا ده. په دې کې دیو ګوتې وارتئ. په دې وجه باندې د دیو اکسیډنټ وشي او ګاډی پې واوړي خو بغیر څه د خوږې دی دواړه د ګاډي نه بار راوځي. په دغه ټیم کې د بجلۍ دغه پلق په دې ځای باندې
باندې شوی د دې دواړو نګر چاپیره څه عجیبه ګوله جوړه شي د دې نه پس چې څه شوي دي دې دواړو ته پته نشته خو په اخیره کې دواړو ته پته ولګي لیم ته چې خپل ځان په باره کې پته ولګي نو د ځان نه کرکه کیږي جین په لیم باندې د شاته نه ټوپک کیدي دا لیم ته وایي چې زما خور د دې اوبو نه بار ته راوباسه دې دا لیم وجو خو مړی نه کو دیو د دغه کیبن طرف ته روان شي په دې ټیم کې څه بدماشان راشي او په دیو باندې حمله وکړي په دې کې لیم د جین نه لږه لرې لاړه شي نو دواړه کسان په دغه ځای راولویږي او مړه شي دا یو کس چې دا ویني نو ویریږي د دې وجې نه په جین باندې ډز وکړي او په خپله هم مړ شي خو په دغه ډز باندې جین ډیره زخمی شوي لیم دا هسپتال ته راوړي او ډاکټران دیو د علاج دپاره دننه ویسي خو د لیم یاداشت چې واپس راغلی نو د ځان نه نفرت کیږي او په اخیره کې نور خلک د مرګ نه بچ کولو دپاره دا په خپل ځان ډز وکړي او خپل ځان مړ کړي د دې سره زموږ کهاني سر ته رسي خو ویډیو مې خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ